ګرانو زده کوونکو په تېره جلسه کې موږ یوه ترانه ولوستله چې د هیواد په اړه وه. ډېره ښکلې او ښایسته ترانه وه. تاسو کولی سئ دا ترانه حفظ کړئ، له یادو یې کړئ او خپلو ملګرو ته یې ووایاست. دا زموږ تیر درس. تاسو کولی سئ مخکینی یا تیره ویډیو وګورئ تر څو همدا ترانه زده کړئ. خپلې پوښتنې په کومنټ کې مطرح کړئ او همداسې چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ویډیوګانې په اسانۍ سره ترلاسه کړئ. نن غواړو د مور او پلار یا هم مور او پلار ته لیک ولولو. په پخوا زمانو کې لکه څنګه چې موږ په تیرو ویډیوګانو کې وویل سي تلیفونونه نه وو. اوس فعلا تلیفونونه رامنځته سوي دي او موږ لیکونه نه لیکو. خو که وغواړو چې مور او پلار ته لیک ولیکو او یا هم خپلې ملګري ته لیک ولیکو یا خپلې ښوونکي ته لیک ولیکو، نو کوم شیان باید په پام کې ونیسو؟ یو لیک څه ډول لیکل کیږي او څنګه موږ باید لیک ولیکو. نن غواړو چې دا زده کړو. لیک لیکنه باید زده کړو. په دې لوست کې موږ راځو د پښتو ژبې زده کړه ده. موږ پښتو ژبه زده کوو. هغه نوې کلمې چې په دې لوست کې راځي همغه زده کوو او نور دا چې په لیک لیکلو باندې پوهیږو. په لومړي سر کې تاسې 9 صفحې ته پام وکړئ. دلته څه شی ده؟ انځور ده. یو انځور کې کتابچه ده له قلم سره او بل انځور کې همغه د پاکټ شکل ده یا هم چارچوکاټ یې ده. وایي تاسې کوم وخت مور او پلار ته لیک لیکلی دی؟ آیا دا کار مو کړی دی که نه؟ که مو نه یې کړی نن یې زده کوو. بیا تاسو کولی سئ مور او پلار ته لیکونه ولیکئ او بیا یې ماته په ایمیل ادرس کې راولیکئ تر څو وګورم تاسې باندې څومره مور او پلار ګران دي. ګرانه پلاره او مهربانې مورې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دې لیک تر لیکلو روغ او جوړ یم. کلنۍ ازموینه مې پای ته رسېدلې. که د لوی الله جل جلاله رضا وي ستاسو د دعا په برکت به په دې نږدې شپو او ورځو کې کور ته راستون شم. په درنښت ستاسو د لیدو په هیله. دلته وګورئ چې فکر کوم زده کوونکی په بل هیواد کې ده یا بل چیرته ده یا خپلې لیلیه کې ده، نو د خپل مور او پلار ته یو لیک لیکلی ده چې د خپلې ازموینې اطمینان یې ورکړی ده، چې د خپل صحت اطمینان یې ورکړی ده، ډاډ یې ورکړی چې زه تر فعلا یا تر اوسه پورې روغ او جوړ یم، ازموینې مې هم پای ته رسېدلې دي او که د خدای کړه و نو زه به په همدې شپو ورځو کې بیرته کور ته درسم. دلته راستون شم یعنی درسم یعنی شپو ورځو. شپې ورځې کلنۍ ازموینه موږ 2 ازموینې لرو. یو د کال په منځ کې چهارنیمه ازموینه ده او یوه هم کلنۍ ازموینه چې همغه د کال په پای کې ازموینه اخیستل کیږي. نو د کلنۍ ازموینې پای ته رسېدلې ده او بیا همغه اطمینان یا ډاډ یې ورکړی ده. ازموینه امتحان معنا لري او راستون د راګرځېدلو معنا لري. تاسو هم کولی سئ په همدې شکل سره خپل مور پلار او یا هم ماته که تاسې همدا درسونه تعقیبوئ نو ماته هم همداسې یو ښکلی خط ولیکئ تر څو هم وګورم چې تاسې لیک لیکل زده سوي او هم به وګورم چې تاسې څومره کولی سئ چې ښایسته عبارتونه په لیک کې وکاروئ. د تاسې کورنۍ دنده خپل دا 40 لوست مور او پلار ته لیک ښه په دقت سره ولولئ. کله چې مو ولوستل بیا راسئ همدا مور او پلار ته لیک پر ځای یو بل لیک ولیکئ خپلې ملګري ته یا هم ماته. بیا همدا لیک موږ ته په لاندیني ایمیل ادرس کې راولېږئ تر څو وګورو چې تاسې درسونه زده کوئ وایاستې که نه. د کتاب PDF هم په همدې د ویډیو په ډسکرپشن کې ده، له هغه ځای یې لاسته راوړی سئ او د دې لپاره چې درسونه ښه تعقیب کړئ، نوی درس هرومرو ولولئ تر څو درسونه مو ښه زده سي. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.